عباس رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې په قبر کې ښخ شوی د مړي مثال دا بالکل داسې دی د هغه سړي په شان دی چې د سړی په دریاب کې په اوبو کې پریوځي او هغه د مدد دپاره چغې وي اوازونه کوي چې ما د اوبو نه وباسئ او د دې په انتظار وي چې هغه د اوبو نه ویستل شي. نو دغه رنګې مړی په قبر کې د دې انتظار وي چې هغه د خپلو خپلوان د مور پلار یا د خپلو خپلوان د خوا نه د هغه دپاره دعا وکړی شي د رحمت مغفرت دعا ورته وغوښتل شي دا د هغه دپاره تحفه ده او هغه ته ورولیکل شي. دا د هغه دپاره د دنیا او د ما فیها نه ډېر عزیز او محبوب دی بهترین دی او په دنیا کې اوسیدونکو د خوا نه مړو دپاره دعا د وجې نه په قبر کې ډېر عظیم شان ثواب الله جل شانو هغه ته ورکوي چې د هغې مثال د غرونو په شان ورکول کېږي او د مړو دپاره د ژوندیو خاص تحفه او هدیه همدغه ده چې هغه دپاره د مغفرت دعاګانې وغواړي. د دې حدیث روایت بهقي په شعب الایمان کې کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو دې حدیث هم دا خبره زده کړه چې د قبرونو کې چې کوم مړي پراته دي مړي دي هغو دپاره د ژوندیو دپاره بهترینه تحفه دا ده چې موږ تاسو هغو دپاره دعاګانې وغواړو هغو دپاره د مغفرت دعاګانې وغواړو او هغو پسې خیراتونه وکړو او دارنګې نفلونه وکړو ثوابونه هغو ته وروبخو تلاوتونه وکړو خیراتونه وکړو صدقې پسې وکړو. دا مړي په دې قبرونو کې داسې محتاج دي لکه سړی چې اوبو ته دریاب ته سیند ته پریوځي نه نهر ته پریوځي او هغه لاس ورکولو ته محتاج وي چې هغه د اوبو نه راوباسي. دغه رنګې مړی په قبر کې محتاج دی د ژوندو د استغفار دپاره دعاګانو دپاره چې هغو دپاره موږ تاسو دعاګانې غواړو. لهذا هر سړی که چا مور او پلار وفات شوي وي خپل خپلوان وغیره دوستان یاران استادان ملګري هغو دپاره دعاګانې غواړئ هغوی په قبرونو کې هغو ته ډېر زیات ثوابونه رسیږي او هغوی زموږ ستاسو دعاګانو دپاره محتاج دي په دې انتظار وي چې موږ تاسو د هغو دپاره د مغفرت دعاګانې وغواړو. محترمو مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.